دې وطن کې د چا پلار د چا مور او د چا په ژوندي جسد کې روح نشته. هر یو دردېږي، څوک نشې کوي، څوک ژاړي، څوک لاسونه خوږوي، څوک تندي وهي، چا وهم اخیستی چې مړی راځي، چا وهم د تښتېدل اخیستی، څوک خپل زړه ته کینې ګیلې کوي، چا ځان په ازادي کې بند ساتلی. مړی خو ځي، موږ پرېږدي او موږ یې هلته هم په خپل ماتم هغوی ته عذاب زیاتوو. دا خلک نه پوهېږي چې خدای راکړي ول او همغه خالق واخیستل، کیدای شي همدغه کې ایښه له دردو غمو بېوسۍ خلاص شو. خو دوی ژاړي، بار بار یادوي. خدای باور نه لري، دوی نه پوهېږي چې که دوی څومره وژاړي مړی واپس نه راځي او نه هم وطن حالات پرې جوړېږي. د خفګان پر ځای یو کار وکړي چې وطن ته یې لږ خیر ورسېږي، خیرات او زکات دې ورکړي چې مړي عذاب کم شي، د بېوسو لاسنیوی دې وکړي، هغوی ته د خیر لاس ورکړي چې دعا ورته وکړي. خو نه ژاړي، که په ژړا څه کېدی، اوس به د ډېر وطن آباد وی، مړي به یې ژوندي کړي وی، خو هېڅ پرې ونه شول.